کې به اوسیږي. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. له ړومبنیو نه به زیاته ډله وي او له وروستنیو نه کمه ډله. على سور موضونة متكئين عليها متقابلين. له زرو څخه ټینګو بدل شوو تختونو به تکیه وهلي مخامخ سره ناست وي. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. د هغو په مجلسونو کې به همیشني هلکان د بهیدونکي چینې د شرابو له ډکو پیالو سراهیانو او جامونو سره په خدمت کې ګرځي را ګرځي چې د هغو په څښلو سره به نه د هغو سر وګرځي نه به یې په اعصابو کې خرابي پیدا شي او د هغو مخې ته به هغوی راز راز خوندورې میوې وړاندې کړي چې کومې خوښې وي غوره یې کړي او د مرغانو غوښې به ورته وړاندې کړي چې د کوم مارغې یې خوښه وي استعمال یې کړي. وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون. او د هغو لپاره به د ښایسته سترګو خاوندانې حورې وي داسې ښکلې لکه پټې ساتل شوې مرغلرې. جزاء بما كانوا يعملون. دا هر څه به د هغو عملونو د مکافات په ډول هغو ته ورکړل شي چې هغوی په دنیا کې کول. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هلته به هغوی کومه چټي وینا یا د ګناه خبره وانه اوري پرته له سلام سلام ویلو څخه، یعنی هر خبره چې وي سمه صحیح به وي. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. او د ښي لاس خاوندان څه ښه دي د ښي لاس خاوندان. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. غوی به په بې اغزیو بیرو لاندې باندې یوه پر بلې سپرو کیلو او تر لرې پورې خورو شو سیورو او په هر وخت بهیدونکو اوبو او په هیڅ کله پای ته نه رسیدونکو او بې سپما بې امنه شو پرېمانه میوو او په لوړو فرشونو کې به وي. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. د هغو میرمنې به مونږ په ځانګړي ډول بیا له سره پیدا کړو او هغوی به پیغلې وګرځوو د خپلو میړونو عاشقانې او په عمر کې همزولې. دا هر څه د ښي لاس د خاوندانو لپاره دي.